الرحمن الرحیم د لوچتن تعالی په سپېڅلي خپلواک نامه سره ګرانو زده کوونکو او لیدونکو یو ځل بیا د 10م ټولګي د ریاضي مضمون درس ته ښه راغلاست. موږ تاسې به په همدې درس کې د کوټانجنټ تابع په اړه معلومات لاسته راوړو. کوټانجنټ تابع کوم خصوصیات لري، په کومو ناحیو کې متضادوالی متناقصوالی لري او څنګه یې کولی سو پیریود یې پیدا کړو او په اخره کې موږ تاسې وکولی سو چې د کوټانجنټ تابع ګراف ګرانو زده کوونکو رسم کړو. نو د همدې موضوعاتو د ښې زده کړې لپاره زموږ سره د همدې ویډیو تر پایه پاتې شئ تر څو د کوټانجنټ تابع په اړه معلومات په بشپړه توګه سره لاسته راوړئ. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې بحث یا موضوع په مثلثي تابعګانو کې کوټانجنټ فنکشن یا کوټانجنټ تابع ده. لومړی موږ تاسې د کوټانجنټ تابع عمومي شکل چې وایي وای مساوي کېږي په کوټانجنټ اکس. د دغې تابع خصوصیات کوم خصوصیات لري د کوټانجنټ تابع په دې اړه باندې لومړی معلومات شکو لاسته راوړو. په خصوصیات کې موږ تاسې د دې ډومین، رینج، پیریود او ترڅنګ د اکس محور سره تکاتو ټکي او بیا په اخره کې موږ تاسې وکولی سو چې د دې جفتوالی او تکوالی معلومه کړو چې دا جفت تابع ده او که تاکه تابع ده. موږ تاسې لومړی چې کله دلته بحث پر کوو د ډومین په اړه، د کوټانجنټ تابع ډومین د ټانجنټ تابع سره لږ توپیر لري. کوټانجنټ تابع ډومین ټوله تکیه عدد دی بغیر له پای پر 2 تاکو مضربو څخه، بغیر له پای تامو مضربو څخه، تامو مضربو څخه. د دغو پای د تامو مضربو څخه ماسیه وه، نو موږ تاسې د دې چې وایي ډومین ټوله تکیه عدد دی بغیر له پای له تامو مضربو څخه، ځکه په پای په تامو مضربو کې سین چې صفر کېږي، کوټانجنټ تابع کوسین پر سین د سین په کومو قیمتو کې صفر کېږي هغه په ډومین کې نه دي شامل. نو کله چې د یو کسر په مخرج کې کوسین پر سین باندې ولیکو دا کوټانجنټ تابع راشي. سین په کومو قیمتو کې صفر کېږي؟ 0 پای، 2 پای، 3 پای، منفي پای، منفي 2 پای، منفي 3 پای، یعنې د پای تامو مضربو څخه ماسیه وه. رینج چې دی، رینج یې ټوله تکیه عدد دی، رینج د ټانجنټ سره یو شی دی، رینج همیشه ټوله تکیه عدد وي. رینج چې ټوله تکیه عدد وي، پیریود یې د ټانجنټ تابع پیریود چې کله موږ ته وایي د دې او د ټانجنټ تابع او د کوټانجنټ تابع پیریود یو شی دی، پای دی پیریود یې. د پیریود ترڅنګ د اکس محور سره تکاتو ټکي، د اکس محور سره د تکاتو ټکي چې د اکس محور په کومو نقطو کې قطع کوي. د اکس محور چې قطع کوي هغوی چې موږ ته وایي چې د اکس محور چې کله قطع کوي هغوی پایه پر 2، 3 پایه پر 2 او داسې ادامه لري. چپه طرف ته منفي پایه پر 2، منفي 3 پایه پر 2 او داسې چیش لري ادامه لري. یعنې اکس محور په دې نقطو کې چیش کوي دا قطع کوي یا د دې قیمت یا حاصل مساوي کېږي په دې شانو سره. د اکس محور د تکاتو ټکي څخه وروسته دوم عمودي مجانبونه، عمودي مجانبونه چې د دې عمودي مجانبونه څنګه کولی شو چې موږ ته څه وکړو په کومو نقطو کې عمودي مجانبونه، کوم قیمتونه چې په ډومین کې نه دي شامل هغه د تابع عمودي مجانبونه راځي. هغوی لکه 0 پای، 2 پای داسې ادامه لري او چپه طرف ته منفي پای، منفي 2 پای او داسې چیش لري ادامه لري. دا قیمتونه کې عمودي مجانبونه یا عمودي کشي رسمیږي، دا ځکه چې د تابع په ډومین کې دا قیمتونه چیش نه دي شامل نه دي. د وای محور سره تکاتو ټکي، د وای محور چې دی موږ وایي د وای د محور سره تکاتو ټکي نه یې لري، نه یې لري، یعنې د وای محور چې نه کوي نه یې قطع کوي. او په اخر قدم کې موږ ته څنګه معلومېږي چې دا جفت تابع ده که تاک؟ کوټانجنټ چې کله د منفي زاویې موږ ته نیسو هغه مساوي دی په منفي کوټانجنټ اکس سره. نو کله چې موږ ته په یو زاویې په یو تابع کې د متحول پر ځای منفي اکس وضع کړو او هغه منفي کوټانجنټ تابع یا منفي اف اکس تابع په لاس راکړي چې دې خاصیت موږ ته وایي دا تاکه تابع ده. کوټانجنټ تابع او ټانجنټ تابع دواړې په څه ډول تابعګانو کې راځي؟
په تاکه تابعګانو کې راځي. ځکه کوټانجنټ د منفي زاویې منفي کوټانجنټ اکس راکوي نو دې ته موږ څه شوایي تاکه تابع وایي. چې دې ته موږ د ټانجنټ تابع څه شوایي تحولات وایي. په ځینې کتابو کې ګرانو زده کوونکو د ټانجنټ تابع ډومین په داسې شکل سره هم لیکل شوی وي چې بیا اشتباه نشي څه وایي رینج ډومین ټوله ټکي عدد بغیر له پای د تامو مضربو څخه دا رقم یو شی لیکلی وي کې پای ټي پای هر شی چې وي ټوله ټکي عدد بغیر له کې پای د کې پر ځای به څه شي کې به په تام عدد کې شامل وي یعنی کې به شامل وي په چا کې په تام عددو کې. نو د کې پر ځای مثلا که پای وضع کړو که یو وضع کړو که دوه وضع کړو که درې دا ټوله عددونه چې کېږي په ډومین کې کیدای شي په دا رقم شکل لیکلی وي او یا موږ ته وایي چې بغیر له پای د تامو مضربو څخه ماسوه چې دې برخې ته موږ ته د کوټانجنټ تابع څه وایي خصوصیات وایي. دویمه برخه د کوټانجنټ تابع تحولات. موږ تاسې به دلته زده کړو چې څنګه کوټانجنټ تابع په کومه ناحیه کې متزاید لري او په کومه ناحیه کې څه لري متناقص لري. د دې متزاید او متناقص د معلومولو لپاره موږ ته څلور ناحیې ته څه لرو ضرورت لرو چې د دې تحولات وڅېړو. لومړۍ ناحیه له صفر څخه شروع کېږي تر 90 پورې. دویمه ناحیه بیا له 90 شروع کېږي تر 180 درجې پورې. درېیمه ناحیه د 180 شروع کېږي تر 270 درجې پورې او څلورمه ناحیه د 270 څخه تر 360 درجو پورې. په دغو څلورو ناحیو کې موږ تاسو غواړو چې د کوټانجنټ تابع تحولات وڅېړو چې کوټانجنټ تابع په کومه ناحیه کې متزایده په کومه ناحیه کې متناقصه. موږ تاسې کله چې صفر کوټانجنټ تابع د صفر چې کله نیول کېږي کوټانجنټ د صفر نه دی تعریف شوی دلته څه راځي مجانب راځي یعنی په صفر کې دی تعریف شوی نه دی. د صفر څخه خواته چې شروع کېږي اوله ناحیه د ټانجنټ په هغه ناحیه کې چې دی مثبت دی. په 90 کې کوټانجنټ تابع صفر دی نو د مثبت لارې تانې څخه به صفر ته روان دی. په 180 درجې کې بیا مجانب دی چې د 90 او 180 ترمنځ دومره ناحیه راځي. په دومره ناحیه کې دې خواته منفي لارې تانې کېږي او هغه خواته چې بیا دی درېیمه ناحیه راځي. په درېیمه ناحیه کې کوټانجنټ تابع مثبت ده. نو په دومره ناحیه کې ولې منفي لارې تانې ولیکئ ځکه د دې قیمت چې موږ چې تعریف شوی نه دی د صفر څخه قیمت روان دی 0 1 2 3 زه تر مثبت لارې تانې پرځي د منفي لارې تانې پرځي ځکه دا په دومره ناحیه کې د دا علامه چې شته د کوټانجنټ تابع علامه منفي د منفي لارې تانې ته ځي او کله چې د 180 څخه خواته مثلا 180 قیمت شروع کړي د قیمت به دونه غټ قیمت د مثبت لارې تانې د خوا څخه روان دی 200 بیا کې صفر کېږي صفر خواته روان دی. د 360 کې بیا مجانب دی څلورمه ناحیه راځي په څلورمه ناحیه کې دی چې دی منفي لارې تانې دی. اوس که چیرې موږ تاسې د دې مشهورو زاویې د ټیبل یا د جدول څخه په تشخیص کوو قیمت د ایکس قیمت ډېرېږي د صفر څخه 90 ته روان دی اما د وای قیمت له مثبت لارې تانې صفر ته روان دی. د وای قیمت کې کموالی راغلی یعنې قیمت له مثبت لارې تانې صفر ته روان دی نه غټ قیمت څخه به صفر ته چې روان دی ایکس زیاتېږي اما وای چې کېږي کمیږي. په دې ناحیه کې دا تابع متناقصه شوه. بیا د ایکس قیمت په دومره ناحیه کې چې د 90 څخه 180 ته ځي د ایکس قیمت ډېرېږي اما د وای قیمت د صفر څخه منفي لارې تانې ته روان دی نور هم کوچنی کېږي صفري عدد چې نور منفي لارې تانې خواته روان دی کوچنی کېږي. 180 څخه د 200 درېیمه ناحیه راځي د دې قیمت بیا له مثبت لارې تانې څخه به صفر ته روان دی د قیمت بیا چې کېږي کمیږي. د 200 بیا د 360 د ایکس قیمت ډېرېږي څلورمه ناحیه ده د قیمت بیا د صفر څخه منفي لارې تانې ته روان دی. نو موږ ته که چیرې په جدول کې وګورو کله چې قیمت له صفر څخه منفي خواته روان دی منفي 1 منفي 2 منفي 3 صفر چې لرې کېږي قیمت کوچنی کېږي. ایکس همیشه زیاتېږي اما د وای قیمت کمیږي برعکس کله چې ایکس زیاتېږي وای کمیږي دا کوم ډول تابع وه دا موږ ویل متناقصه تابع ده. نو کله چې متناقصه تابع ده نو دې څخه موږ ویلی شو چې د کوټانجنټ تابع په ټولو ناحیو کې چې ده په 4 سره ناحیو کې متناقصه ده. کوټانجنټ تابع په 4 سره ناحیو کې چې ده متناقصه ده یعنې کوټانجنټ تابع په دې ناحیه کې متناقصه ده په دومره ناحیه کې د کوټانجنټ تابع متناقصه ده په درېیمه ناحیه کې د کوټانجنټ تابع متناقصه ده او په څلورمه ناحیه کې د کوټانجنټ تابع متناقصه ده. کوټانجنټ تابع موږ ویل دا د ټانجنټ تابع سرچپه حالات دی. ټانجنټ تابع په ټولو ناحیو کې څه شوه متزایده وه. کوټانجنټ برعکس د متزاید برعکس څه دی متناقصه. نو ویلی شو تحولات چې کله موږ ته د کوټانجنټ تابع وایي چې په 4 سره ناحیو کې همیشه څه ده متناقصه یعنې متزاید انټروال نه لري. د کوټانجنټ تابع پیریود موږ څنګه کولی شو پیدا کړو. زده کوونکي یو شی باید څه په یاد وي د سین او د کوسین پیریود سره یو رقم
او د ټانجان کوټانجنټ پیریود سره یو رقم دی. که چیرې یو زده کوونکي په تېرو درسونو کې موږ ته د کوټانجنټ تابع پیریود باندې بحث کړی و، که چیرې یو زده کوونکي د ټانجنټ تابع پیریود زده کړی، د کوټانجنټ تابع پیریود هم په هماغه شکل سره دی. وایي که چیرې موږ ته داسې عمومي شکل یې راکړی وي، چې که چیرې موږ ته د کوټانجنټ تابع داسې عمومي شکل یې راکړی چې کوټانجنټ په توان د n ax جمع b، که چیرې داسې کوټانجنټ تابع وي، موږ ته چې کله د دې پیریود پیدا کوو، د دې د پیریود لپاره داسې فارمول د ټي مساوي کېږي پای تقسیم که د a پر مطلقه. د دې فارمول په مرسته موږ تاسې د کوټانجنټ د تابع د هر حالت پیریود کولی شو چې پیدا کړو، ان که جفت وي او که تا کې توپیر یا فرق نه لري. مثال یې که چیرې موږ ته سوال راکړی چې وای مساوي کېږي کوټانجنټ مربع د منفي x، وایي تاسې د دې تابع چې شو کې پیریود پیدا کړئ. د دې تابع چې کله موږ تاسو پیریود پیدا کوو، حل ټي به مساوي سي پای تقسیم که د a پر مطلقه، د a قیمت د x ضریب څو دی؟ منفي یو. منفي یو په مطلقه کې نیسو، منفي عدد مطلقه مثبت عدد راځي، بېرته ټي به مساوي سي پای تقسیم پر یو راځي، پای چې کله پر یوه تقسیم که جواب یې ساده چې راځي؟ پای راځي. نو ویلی چې د ټانجنټ تابع پیریود څو سو؟ پای سو. دویم مثال که چیرې موږ ته داسې یو سوال راکړی وي چې مثلا توان تاک عدد وي، وای مساوي کېږي کوټانجنټ منفي 2x جمع 3، توان یې مثلا 3 سي. که چیرې د کوټانجنټ تابع زده کوونکو توان تاک وي او که جفت موږ توپیر نه لري، د دې پیریود چې کله ته پیدا کوې، حل ټي به مساوي سي پای تقسیم پر چا باندې؟ د x پر ضریب باندې پر مطلقه، منفي 2 مطلقه ټي به مساوي سي پای تقسیم که پر د منفي 2 مطلقه مثبت 2 دی. نو ویلی سو چې پیریود به مساوي په چا سره سي؟ پای پر 2. نو د دې څخه معلومه شوه چې د کوټانجنټ تابع پیریود همیشه پای نه دی، نظر سوال ته توپیر لري چې د دې فارمول په مرسته موږ ته عمومي پیریود څه کولی سو؟ پیدا کولی سو. زده کوونکو درېیمه برخه چې موږ تاسو غواړو بحث پر وکړو، هغوی د کوټانجنټ تابع ګراف دی. څنګه کولی سو چې د خصوصیاتو، تحولاتو او پیریود څخه وروسته موږ تاسې څنګه کولی شو د کوټانجنټ تابع ګراف رسم کړو؟ لومړی موږ تاسې چې عمومي شکل یې وای مساوي کوټانجنټ x، دغسې شکل تابع ګراف څنګه رسمولی سو؟ لومړی د مشهورو زاویې جدول جوړوو. کله چې د مشهورو زاویې جدول مې جوړ کړئ، د هغه څخه وروسته موږ تاسې کولی سو چې د کوټانجنټ تابع ګراف په وضعیه کمیت په سیستم کې نقطې او مجانبونه رسم کړو او ګراف یې په اسانۍ سره څه وکړو؟ رسم کړو. اول موږ تاسې مشهوره زاویې د صفر څخه چې کله شروع کوو، کوټانجنټ د صفر کې چې مجانب په 90 درجې کې، په 90 درجې کې دې خواته خو مثبت لایتنه یو، په 90 درجې کې د دې قیمت صفر و، په 180 درجې قیمت چې ورکړو، په 180 کې بیا مجانب و، د 90 څخه د 180 پرې 2 منحې ده، په 2 منحې کې دی منفي دی، نو ځکه د منفي لایتنې پرې دا قیمت له صفر څخه داسې ځي منفي لایتنې ته. هغه خواته چې 3 منحې شروع کېږي د 180 څخه د 270 پرې، په دې نهایت کې دی بیا مثبت دی، نو په 270 درجې کې بیا د دې قیمت څه دی؟ صفر دی. په 380 درجې کې بیا مجانب دی، په 380 کې چې کله مجانب سي، څلورمه ناحیه راځي چې دې خواته د قیمت منفي لایتنې راځي. چپه طرف ته که چیرې دغه مشهوره زاویه ماسي منفي حالات یې وضع کړو، په منفي 90 درجې کې بیا صفر دی، په منفي 180 درجې کې مجانب دی چې دې طرف ته مثبت لایتنې دی، او دې طرف ځکه د چپه طرفه دا څلورمه ناحیه کېږي، دا درېیمه ناحیه کېږي او بېرته 2 ناحیه شروع کېږي. منفي 270 درجې کې صفر دی او په منفي 380 درجې کې بیا مجانب دی او دا اوله ناحیه راځي، دلته چې کېږي مثبت لایتنې کېږي. کله چې د کوټانجنټ تابع مشهوره زاویې جدول جوړ کړئ، دا قیمتونه موږ تاسې د وضعیه کمیت په سیستم کې زده کوونکو چې کوو ټاکو. لومړی کله چې صفر سي، په صفر کې مجانب راځي، یعنی دا مجانب خپله د وای پر محور منطبق راځي. یعنی دا مجانب چې موږ وایو x کله صفر زاویه وضع کړي، د وای پر محور څه کېږي؟ منطبق راځي. دا یو مجانب سو. دویم مجانب کله چې دویمه زاویه کله چې x 90 سي، د وای قیمت صفر کېږي، د x پر محور 90، د وای پر محور صفر، خپله دا قیمت کېږي دغه نقطه پر x محور باندې راځي. کله چې 180 سي، په 180 کې بیا مجانب دی، په 180 درجې کې بیا عمودي مجانب دی، د وای د محور سره څه شي؟ موازي. عمودي مجانب څه کېږي؟ رسمیږي.
په 270 درجې کې مثبت 270 درجې کې په مثبت 270 درجې کې بیا قیمت 0 دی، دغه نقطه ده. او په 360 درجې کې بیا مجانب دی، عمودي مجانب دلته څه کېږي؟ رسمیږي. په چپه طرف کې منفي 90 درجې کې قیمت بیا څه دی؟ 0 دی. په منفي 90 کې قیمت 0 دی، خپله دا نقطه راځي. په منفي 180 درجې کې په منفي 180 درجې کې مجانب دی، عمودي مجانب چې د وای د میخوار سره موازي دی. په منفي 270 درجې کې x چې د وای قیمت 0 دی، او په منفي 360 درجې کې بیا مجانب دی، په منفي 360 درجې کې. کله چې د عمودي مجانبونه ګرافونه چې شوه کړله رسم کړله، زده کوونکو اوس نو د دې څنګه کولی سو چې جدول څخه قیمت په لاس راوړو. یا څه رقم ګراف رسمیږي، ګراف حرکت څه رقم کېږي. کولی سي چې په د اوله ناحیه کې یو مشهوره زاویه وضع کړي چې یوه نقطه بل هم پیدا سي، بیا د ګراف رسمول موږ ته معلومیږي. مثلا که چیرې 15 وضع کړو د 0 څخه او د 90 پر مشهوره زاویه 15 په اسانۍ سره قیمت محاسبه کېږي. په 15 درجې کې کوټانجنټ یو دی. د وای پر میخوار قیمت یو کېږي، دا نقطه سوه. که منفي 15 دې خوا ته وضع کړو منفي 15 درجې، بیا قیمت مثبت یو کېږي، منفي یو کېږي. البته دا نقطه راځي. کله چې د یوه نقطه پیدا کړله نو ګراف د کوټانجنټ تابع باره د داسې شکل د دې نقطو تېرېږي. یعنې دا یوه نقطه معلومه سوه، بله نقطه دا رقم د ګراف حرکت په داسې شکل سره دی. دلته هم د حرکت نقطې په دا رقم چې یو ګراف رسم سي، نور ګراف د رسمولو طریقه ټوله یو شی ده. زده کوونکو مجانبونو ته نږدې کېږي، خو مجانبونه قطع کوي نه. چې دې ګراف ته چې دې مجانبو ته په لای تنې نقطه کې موږ ته وایي چې ورسره مماس کېږي، ورسره ټچ کېږي، په لای تنې نقطه کې به ورسره ټچ سي، دې خطو ته موږ ته مجانبونه وایي. دا ګراف دا زرغون ګراف چې موږ ته رسم کوي چې دا وای مساوي کېږي په کوټانجنټ ایکس تابع، او دغه ګرافونه چې دي دا سره جوړښتونه چې دي دې ته بیا موږ ته مجانب وایي. نو د کوټانجنټ تابع ګراف د ایکس محور چې کته کوي منفي 270 منفي 90 مثبت 90 مثبت 270 درجې کې ګران زده کوونکي د کوټانجنټ تابع د ایکس محور کته کوي. اما که دا ګراف ته موږ متوجه سو د وای د محور سره هیڅ تکاتو ټکی نه لري، یعنې دا د وای محور دی، وای محور خپله د یو مجانب وظیفه اجرا کوي، یعنې په لای تنې نقطه کې چې شته یو سره مماس دی. او بل موږ ته ویلي وه چې د پیریود یا مکمل دوران د دې ساده حالت د وای مساوي کوټانجنټ ایکس یو پای دی. یو پای څه معنی؟ له 0 څخه تر 180 درجې پورې د یو مکمل جوړښت رسمیږي. بیا د 180 سره د 360 چې بیا 180 کېږي په مابینځ کې، بیا یو بله ټوټه ګراف رسمیږي، د سره شروع کېږي. نو د ده پیریود چې دی د ده او د ټانجنټ تابع پیریود د دواړو لا پای دی، یعنې یو پای وروسته د خپل دوران بېرته د سره چشکې تکراروي، یعنې یو پای وروسته یا 180 درجې وروسته بېرته دوران د سره چشکې شروع کوي او د دوران په سم شکل سره بېرته منځته راځي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، موږ تاسې په همدې درس کې د کوټانجنټ تابع په اړه بحث وکړي. کوټانجنټ تابع خصوصیات ډومین ټوله چکي اعداد وه او بغیر له پای د تامو مضروبو څخه ماسیه وه. رنج ټوله چکي اعداد پیریود یې پای دی، تاکه تابع ده، ترڅنګ یو عمودي مجانبونه 0 دی، پای دی، 2 پای دی او منفي پای منفي 2 پای دا قیمتونه وه. ترڅنګ یې موږ ته تحولات زده کړه چې دا د کوټانجنټ تابع د ټانجنټ تابع برعکس هغه همیشه متزایده وه، خو کوټانجنټ تابع همیشه چې ده متناقصه ده. پیریود د ټانجنټ سره یو ډول پیدا کړي، هغوی لاره مو پېژنله او په اخر کې موږ تاسې د کوټانجنټ تابع ګراف رسم کوي چې د کوټانجنټ تابع ګراف څنګه کولی سو رسم کړو، او هغوی موږ ته په شکل کې عادي وینو او ګراف یې په بشپړه توګه رسم سو او د ایکس محور سره تکاتو ټکي معلومې وي، خو وای محور یې نه کاته کوي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، زموږ تاسې د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس په چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر لوی شتن ته الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.